السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. د نوې ویډیو زموږ د واتس اپ د 3 سیټینګز په باره کې د هغه 3 آپشنز چې هغې زده کول ستاسو لپاره ډېر زیات لازمي دي. یعنې روان وخت کې به دغه سیټینګز تاسو په کار راځي. نو راځئ د موبایل سکرین ته دغه سیټینګ درته درښایم. ښه جي، تاسو به راشئ واتس اپ ته. واتس اپ باندې مو کلیک وکړو. ښه جي، په دې کې تاسو به دغه بره 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. په دې مو کلیک وکړو، لاندې به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ مو کلیک وکړو، په دې کې به تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. ها جي، په دې کې به په پرایویسي باندې کلیک وکړئ. پرایویسي باندې به کلیک وکړو. اولنی سیټینګ زموږ سره دی هو کین سی مای پرسنل انفارمیشن لاست سین اینڈ آنلاین. په دې باندې به کلیک وکړئ. که تاسو غواړئ چې څوک وګوري چې تاسو لاست سین یعنې تاسو 12 منټ مخکې تاسو خیال کړی کله تاسو یو ملګری خپل ګورئ هغې ته لیکلي چې یاره 12 منټ اګو یا 13 منټ اګو چې دې نه مخکې دوی په لاین وو. صحیح ده. دغه انفارمیشن تاسو غواړئ چې چاته ورکړئ. صحیح ده. که تاسو غواړئ چې هر څوک د دې نه خبر شي چې یاره زه څومره ټایم مخکې زه آنلاین وم، ټیک ده، نو دغه آپشن ایوری ون د ټولو نه اولنی چې ښکاري دغه آپشن به کلیک کړئ. که تاسو غواړئ چې زما چې کوم کنټیکټس زما سره کوم نمبر زما سیو دي هغوی ټول ته پته ولګي چې یاره زه څه ټایم دې نه مخکې په لاین وم، نو هغوی ټول ته پته ولګي، نو دغه آپشن به آن کړئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو په موبایل کې چې کوم نمبر دي هغوی ټول ته پته ولګي، خو داسې 3-4 داسې نمبر وي تاسو غواړئ چې هغوی ته پته ونه لګي چې دوی په څه ټایم باندې آنلاین وو، ټیک ده، نو تاسو به په دې کې څه وکړئ چې دغه دریم نمبر آپشن چې کوم دی دا به آن کړئ. ټیک ده. که چېرته تاسو دا غواړئ چې هېڅوک هم چاته هم دا پته ونه لګي چې یاره څومره ټایم مخکې زه آنلاین وم، نو تاسو به دغه اخرنی آپشن چې کوم دی نو بډي والا په دې باندې به ولګوئ. ښه جي، دویم سیټینګ ته راځو. سټیټس په دې باندې به کلیک وکړئ. هو کین سی مای سټیټس اپډیټس، یعنې تاسو چې کوم سټیټس ورکوئ تاسو غواړئ چې څوک زموږ سټیټس وګوري. ټیک ده. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو ټوټل ملګري چې کوم دي هغه ستاسو سټیټس وګوري سیم ډے چې تاسو کوم سټیټس اپلوډ کوئ، یعنې مای کنټیکټس یعنې ستاسو ټول ملګري چې کوم دي هغه به ستاسو سټیټس کتی شي. دا کوم آپشن چې اوس آن دی نو د دې مطلب دا دی چې ټول ملګري تاسو سره کوم نمبر هم سیو دي هغوی ټول به ستاسو سټیټس کتی شي. که چېرته تاسو غواړئ چې هغه ملګري دې زما سټیټس وګوري او د دې نه علاوه دې نور څوک ونه ګوري، ټیک ده، نو تاسو چې کوم په دې کې تاسو آپشن آن کړئ نو هغه ملګري به ستاسو سټیټس نشي کتی. یعنې دا دویم کوم آپشن چې دی چې تاسو ټول ملګري به کتی شي خو د دوی نه علاوه هغه نشي کتی. تاسو به څنګه وکړئ، لکه مثال زه غواړم په دې کې دا یو ملګری ما چې کوم دی دا پې سلیکټ کو، دا مې سلیکټ کو، د دې مطلب دا شو چې دغه ملګري به ستاسو سټیټس نشي کتی، دې نه علاوه چې نور څو ملګري دي هغوی به ستاسو سټیټس کتی شي. ټیک ده. او که تاسو غواړئ چې دغه آپشن تاسو غواړئ چې صرف د یو کس سره خپله سټوري شیر کړئ، ټیک ده، نو هغه به تاسو دا آپشن آن کړئ. ټیک ده. اونلی شیر ویت چې تاسو غواړئ چې صرف د څو ملګري تاسو سلیکټ کوئ چې د هغو سره خپله سټوري شیر کړئ، د نورو سره به نه شیر کېږي، تاسو به دغه دریم آپشن کلیک کړئ. صحیح ده. ښه جي، اوس راځو دریم آپشن له. دریم آپشن زموږ سره دا دی چې تاسو غواړئ یو ملګري ته خپل تصویر ور ولېږئ، ټیک ده، خو تاسو هغه تصویر په ون ټایم کې ولېږئ چې کله هم هغه ستاسو تصویر وګوري نو مخکې سره به هغه تصویر بیا ختم شي، ټیک ده، ریموو به شي خود به خود. نو تاسو به څه وکئ، مثال په توګه دلته یو تصویر زه غواړم چې ور ولېږم، ټیک ده، ما دا یو تصویر کلیک کوم. تاسو چې کله به تصویر باندې کلیک وکړو بیا به تاسو څه وکئ، په دې کې دغه ون تاسو ته ښکاري، په دې ون باندې به کلیک کوئ. دغه ون تاسو ته مخامخ به ښکاري، ای کې پې لیکلی دی، هم په دې ون باندې به کلیک وکئ. ټیک ده. په دې ون باندې تاسو کلیک وکړو، تصویر مو ور ولېږو. ټیک ده. اوس په دا تصویر چې کله هم دغه ملګری دا تصویر وګوري نو خود به خود به دغه تصویر بیا ختم شي. ټیک ده. دا وه د نننۍ ویډیو مې خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.